درېیمه برخه: فعالیتونو ته دوام ورکړئ. که د ناپلیون، سکندر، فلورانس نایټینګل او ماډر ژوند ته وګورو، دې پایلې ته رسیږو چې هغوی په خپلو ورځنیو کړنو کې څومره فعاله وو. هغوی یوازې فکر نه کاوه او دې ته په تمه نه وو چې یو کار دې په خپله سرته ورسیږي، بلکې د خپلو فکرونو په زور یې هغه څه چې د دوی په ذهن کې وو پلي کول. مشران د کارونو رامنځته کوونکي دي. دوی عملاً ډګر ته دانګي او هر هغه څه چې دوی په ذهن کې لري یو ځل یې امتحانوي. مشران د مسایلو په اړه ډېر تحلیل نه کوي. د سوداګریزو مشرانو مهم شعار دا دی: پیل وکړه، سم یې وکړه او هڅه وکړه. دا شعار د ټام پیټرز له کتابه د ښه والي په لټه کې اخیستل شوی دی. هغه وایي پیاوړې کمپنۍ ډېره هڅه کوي، له ډېرو ننګونو او ستونزو سره مخ کېږي، خو بیا هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي څو پرمختګ وکړي. د پیټرز کمپنۍ کارکوونکي ځانونه په شک کې نه اچوي. کلونه او میاشتې په تجربو نه تېروي. هغوی ځانونه چمتو کوي او په عمل لاس پورې کوي. هغوی وایي په شا ولاړ شئ، خو تکراري کار مه کوئ، بلکې د پرمختګ په اړه فکر وکړئ. پیاوړي مدیر د لوی زیان مخه ونیوله. مشران جهت لرونکي او جهت خوښونکي دي. هغوی تل هڅه کوي چې د خپل کار په لور حرکت وکړي. ډېر فعاله دي او هیڅکله هم د نن کار سبا ته نه پرېږدي. د دوی احساسات ټګي برګي نسي زغملی، ځکه که چیرې هغوی خپلو کارونو ته شا کړي، نسي کولی چې تر پایه یو ښه مشر پاتې سي. دا هغه درسونه وو چې ما د بلوغ یا ځوانۍ ته د رسېدو پر مهال زده کړي وو. پخوا مې له یوې لویې کمپنۍ سره کار کاوه. رئیس له ما وغوښتل څو د رنو په نوم یوې سیمې ته سفر وکړم او د هغه ځمکې عملي کار پیل کړم، کومه چې زموږ کمپنۍ د $2 میلیونه په بدل کې اخیستې وه. تر دې دمه ما په کمپنۍ کې د مدیریت هیڅ تجربه نه درلوده. رئیس راته وویل کېدای سي څو اونۍ وروسته زه هم هلته درسم، او زیاته یې کړه چې زه هیڅکله نه غواړم خپل کارونه شاته پرېږدم. ما هم خپله پرېکړه وکړه. یوه ورځ وروسته د رنو پر لور روان شوم. کله چې ورسېدم، له کارکوونکو او له هغه انجینر سره چې د پروژې عملي چارې یې په غاړه وې ولیدل. له خبرو اترو وروسته مې د پروژې په اړه د یو ډول ستونزې احساس وکړ. په وروستۍ ورځ مخکې له دې چې څو ساعته وروسته تړون لاسلیک او ختم کړم، یو دم متوجه سوم چې ځمکه د پراخېدو وړ نه ده، ځکه چې د اوبو هیڅ سرچینې ته یې لاسرسی نه درلود. ژر تر ژره مې اقدام وکړ او خپله کمپنۍ مې له یوې داسې ټوټې ځمکې چې هیڅ ارزښت یې نه درلود وژغورله. په دې کار سره مې نه یوازې خپل رئیس خوشحاله کړ، بلکې په همدې کال مې د 3 مهمو ادارو مدیریت پر غاړه واخیست او 42 کسانو مې تر لاس لاندې کار کاوه. د پرمختګ په اړه فکر وکړئ. مشران یعنی رهبران د پرمختګ په اړه فکر کوي. خپل ټول وخت راتلونکو پروګرامونو ته ځانګړی او تل یې په اړه فکر کوي. هغوی فکر کوي چې څه وکړي او څنګه کولی سي هغه څه چې هیله یې لري لاسته راوړي. ډېر شمېر کسان چې مشران هم نه دي، د اوس او تیر په اړه فکر کوي. د پرمختګ فکر په دې معنا چې خپلې موخې مشخصې او د رسېدو لپاره یې کوټلي ګامونه اوچت کړي. مشران باید خپلو موخو ته د رسېدو لپاره لاندې 7 ټکي په پام کې ونیسي. اول، اصلي موخې مو مشخصې کړئ. دا هم په ډاګه کړئ چې غواړئ په ژوند کې کومو شیانو ته لاسرسی پیدا کړئ. مخکې له مخکې د یوه شي مشخصول موخې ته د رسېدو په برخه کې ډېره مرسته کوي. دوهم، خپلې موخې یا اهداف مو د ټولو ځانګړنو او جزئیاتو سره یو ځای ولیکئ څو په ښه توګه وارزول سي. د بیلګې په توګه کېدای سي ستاسو موخه یا هدف دا وي چې په راتلونکو 2 کلونو کې خپل پیر یا خرڅلاو 2 برابره کړئ. که تاسو خپله موخه لیکئ، لرې نه ده چې ورته وبرسېږئ، خو که یې ونه لیکئ، دا به له خوب پرته بل هیڅ نه وي. درېیم، یوې موخې ته د رسېدو لپاره وخت ځانګړی کړئ. که مو موخه لویه وي، په نورو کوچنیو برخو یې وویشئ. کومې موخې چې وخت یې ځانګړی وي موږ ته پیاوړتیا رابخښي. څلورم، د هغو کارونو لیست جوړ کړئ چې په مرسته یې کېدای سي تاسې خپلې اصلي موخې ته ورسېږئ. ستاسو چمتو سوی لیست باید د درک وړ وي. که مو په ذهن کې نور څه هم راګرځېدل، په لیست کې یې ور اضافه کړئ. پنځم،
داسې یو پروګرام چمتو کړئ چې ټولو ته د منلو وړ وي. کله چې مو لیست چمتو کړ او موخې یا هدف ته د رسېدو لپاره مو خپل ګامونه مشخص کړل، نو لاندې 2 ټکي په پام کې ونیسئ. الف: لومړیتوب او چمتووالی. ستاسو په چمتو سوي لیست کې کوم شیان ډېر اهمیت او ارزښت لري چې باید لومړی سر ته ورسیږي. کله مو چې لومړیتوبونه مشخص کړل، د 80-80 قانون په یاد راوړئ. د دې قانون په پلي کولو سره که تاسو 100% کار وکړئ، پایله به یې 80% وي. تاسو نه غواړئ خپل وخت په بې ارزښتو شیانو تیر کړئ. مشخص کړئ چې کوم کارونه موخو یا هدف ته د رسېدو په برخه کې له تاسو او کمپنۍ سره مرسته کولی شي. ب: تاسو باید د لیست په چمتووالي کې هم د پوره غور څخه کار واخلئ او په روښانه توګه مشخص کړئ چې کوم کار باید لومړی سر ته ورسوئ او کوم کار ډېر مهم دی. دا ځکه چې د هر پروګرام فعالیتونه یو بل پورې تړلي دي. همدارنګه کوم کار چې تاسو پیلوئ باید پر وړاندې محدودیتونه او خنډونه هم مشخص کړئ. په دې برخه کې لومړیتوبونه بیا ځلې ارزښت او اهمیت پیدا کوي. مهم خنډ څه شی دی؟ مخکې له دې چې خپلې موخې یا هدف ته ورسیږئ، کوم شیان باید له مخې لیرې کړئ. شپږم: په عمل لاس پورې کړئ. اوس چې تاسو د خپلو کارونو پلانونه په لاس کې لرئ او په دې هم پوهیږئ چې پر وړاندې مو کوم خنډونه پراته دي، نو پکار ده چې پرته له کوم ځنډه اقدام وکړئ. ډېری خلک ځکه ماته خوري چې هیڅ حرکت نه کوي، خپلو پلانونو او موخو ته لاس تر زنې ناست وي، په داسې حال کې چې مشران هیڅکله داسې تېروتنه نه کوي. اووم: هره ورځ کار وکړئ. کله چې سهار له خوبه راکښېنئ، خپلې ورځنۍ چارې تنظیم کړئ او فکر وکړئ چې نن باید کوم کار سر ته ورسوئ. هر کار چې کوئ، خو موخې یا هدف ته ځان ورسوئ. پیټر ډراکر لیکي: دا د یوه مشر مسؤلیت دی چې د راتلونکي په اړه فکر وکړي او پرته له ده بل هیڅوک نسي کولی دا کار ترسره کړي. ستراتیژیک پلان جوړونکی مایل کمی وایي: هغه کسان چې د راتلونکي په اړه فکر نه کوي، نسي کولی هغه څه چې په ذهن کې لري ترلاسه کړي. پیاوړی لیکوال او د مدیریت کارپوه الک مکنزي وایي: تر ټولو ښه لار چې کولی شئ د هغې په مرسته د راتلونکي وړاندوینه وکړئ دا ده چې د رامنځته کولو په اړه یې فکر وکړئ. مشران خپلې موخې یا اهداف ټاکي او هغو ته د رسېدو لپاره مخ پر وړاندې ځي. هغوی هره ورځ خپلو موخو ته د رسېدو لپاره کوچني ګامونه اوچتوي.